السلام علیکم مینوالو د پروګرام چاپیرچل سره د عزم سره د حوصلې سره او د امید سره ستاسو په درانه خدمت کې یو وارې بیا حاضر ستاسو عرفان کمال. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ملګرو زمونږ د چاپیرچل زمونږ د حجره هم ستاسو دپاره ده، که دا په هر څنګه رنګ کې او که په هر څنګه ماحول کې او که په هر څنګه موسم کې، خو په دې چاپیرچل کې به خبرې هم ستاسو کیږي، سندرې به هم ستاسو کیږي. مونږ په خپل چاپیرچل کې که یو خوا ستاسو دغه مسایل بلکې ستاسو څه بلکې زمونږ د ټولو په شریکه چې کوم دا مسایل دي، که هغه مونږ دغې غټو غټو دروازو ته د دنګو میزونو د کورسو ته او دغې واکدارانو ته رسولي دي، نو د هغې سره سره مو ستاسو د تفریح خیال هم ساتلی دی، په خپل کلچر باندې په خپل کلتور باندې مو هم خیال ساتلی دی، نظر مو پې ساتلی دی. د ژوندۍ موسیقۍ دغه لړۍ زمونږ د چاپیرچل یو اهمه برخه نو دغه ټول خبرو باندې زمونږ پام دی، په دې ټولو خبرو زمونږ نظر دی. مونږ د خپل چاپیرچل خیال ساتو په دې طریقه باندې که حالات هر څنګه سخت کړکېچن وي، خو مونږ سره د خپلو مینوالو فکر وي او غم وي را سره، ځکه چې دا مینوال زمونږ په ټوله دنیا کې زمونږ چاپیرچل ډېر په مینه ډېر په شوق باندې ګوري. نو دغه ستاسو دغه محبت دی، ستاسو دغه ډاډګیرنه ده چې دا مونږ کم کوشش کوو نو دا تاسو خوښوئ. ملګرو په ملک یا په ټوله دنیا کې د کرونا دغه دویم لهر راغلی دی، څنګه چې مونږ مخکې د الله پاک په فضل او مهربانۍ باندې بچ شوي یو، خو دغه احتیاط چې مونږ به کومې خبرې کولې دغه به مونږ کوو، هغه احتیاط اوس هم پکار دی. ماسک اچول پکار دی، ګڼې ګوڼې ته تلل نه دي پکار، ځان په فاصله کې ساتل پکار دي، لاسونه په صابون باندې وینځل پکار دي. دغه هدایات کم چې تاسو وینئ کم چې تاسو اورئ، نو دغه هدایت خپلو ماشومانو ته هم ورکوئ چې هغوی په دې باندې پوه شي، ځکه هغه ماشومان خو ناپوهه دي، د لوبو وخت د هغوی خو دغه سخت وخت راغلی دی او دغه ماشومانو د سختو حالاتو سره مقابله کړې هم ده په ډېره ښه طریقه باندې. نو دغه احتیاط به کوو او د خپلو ماشومانو به هر قسمه خیال ساتو، که هغه د صحت دی که دغه تعلیم دی، نو دغه د هغوی په مونږ باندې حق دی او په مونږ باندې فرض دی. ملګرو اوس به مونږ د خپل چاپیرچل طرف ته راځو، نورې خبرې اترې به پکې هم کوو، کم د ګرانۍ خبرې دي، کم د لوډ شیډینګ خبرې دي، نو دغه خبرې به پکې هم کوو، د بېروزګارۍ په حواله به پکې هم خبرې کوو، د هغه خلکو د رویو په حواله به هم خبرې کوو چې د حکومت د طرف نه که حکومتي ادارې دي که غیر سرکاري ادارې دي، خو که په هغه په ښو عهدو باندې په اوچتو کورسو باندې ناست دي، نو دا هم زمونږ د خدمت دپاره ناست دي، په دغه باندې به هم خبرې کوو. خو اوس په ابتدا کې یو کته درته وایم، د اباسین صاحب چې وزرې چې دې نه وي نو الوت په کم هنر کړې، وزرې چې دې نه وي نو الوت په کم هنر کړې، دا لوړې سردرې به په کم ډول باندې سر کړې، چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي، اولسا زه شاعر ما په وخت باندې خبر کړی. ملګرو نن موږ سره په چاپیرچل کې یو زلمی هنرمند دی، هغه زمونږ میلمه دی، هغه سره به هم خبرې اترې کوو، خو زمونږ چې کوم موسیقاران ملګري دي کوم هنرمندان دي، نو اول تاسو سره د هغې تعارف کوو. ملګرو نن چې موږ سره کوم ملګری زمونږ د چاپیرچل د موسیقۍ چې کوم هنرمند دی کوم استاز دی، د موسیقار په حیث باندې زبیر انجم موږ سره ناست دی هارمونیم ته، طبله نواز ملګری دی سلیمان، کم ملګری چې رباب ته ناست دی رباب نواز اکملي استاز، او اکارډین ته چې کوم استاز ناست دی د هغه نوم دی اقبال حسین. ملګرو دا زمونږ ژوندي سازونه، او یو ضروري خبره دا هم کول غواړم چې کوم ملګري په چاپیرچل کې مونږ کوشش دی چې مونږ نوې هنرمندان راوبلو د خپل پروګرام چاپیرچل کې ولې حصه ورکړو، څه ملګري راشي هم خو د هغې هغه انتخاب صحیح نه وي، د هغې هغه وینا کې هغه پختګي نه وي، ځکه چې زمونږ د چاپیرچل کې مقصد دا دی چې مونږ په دې کې خپل کلچر خپل ثقافت خلکو ته وړاندې کړو، هغه زړې سندرې چې پخوا مشرانو اورېدلې دي، بیا مونږ د خپلو مشرانو که د هغې د مزاج د هغې د هغې خوښې خیال ډېر زیات په دې ساتو چې زمونږ ډېر مشران اورېدونکي دي او سنجیده خلک د وي ټي خیبر کتونکي هغه ډېر سنجیده خلک دي، نو هغې هغه زړې سندرې هغه زړه موسیقي ډېره زیاته خوښوي. نو مونږ کوشش دی په دې چاپیرچل کې په دې لږو سازونو کې کوشش مو دی هغه شان نشو کولی، خو بهرحال مونږ وایو چې یاره هغه زړې سندرې د مشرانو مخې ته راشي او بیا د نوجوانان د دغې کلچر نه خبر شي، د دغې میوزک نه خبر شي، نو
د مشرانو به په هغه تنده سړی شي او نوجوانان به د خپل کلچر نه خبر شي او زده کړه به وکړي د موسیقۍ. نو په دې حواله باندې دا یو ضروري خبره کوم چې کوم ملګري داسې چاپېرچل ته راتل غواړي هم نو ملګرو تاسو نه د ټلویزیون د سټیشن نه د ریډیو سټیشن هغه چکرې یا هغه بندې دروازې تاسو نه دي لیدلې نو ځکه چې خیبر خو د خپلې دروازې کلو کړي دي او په اسانه درته هرکلی وایي. خو ملګرو هغه سختې هغه تکلیفونه د دې دور نوجوانانو نه لیدلې کوم چې مونږ لیدلي دي یا زموږ نه مخکې کسانو لیدلي دي ځکه چې خلک به په ګنټو ګنټو ولاړو په ورځ ورځو په شواروزو باندې به ولاړو دونه قسمت به هم نه کولاوېده چې یاره دروازه ورته کلو شي او د ټلویزیون دننه لړ شي یا د ریډیو سټیشن دننه لړ شي. اوس د شکر دی چې په دې وخت کې خیبر ټلویزیون شته چې موږ ته دغه اسانتیا پیدا کړې ده خو موږ له به صرف دونه لحاظ او دونه احترام ساتل پکار دي چې موږ د وی ټي خیبر په هر یو پروګرام کې کرازو د چاپېرچل خبر یوازې نه کوو خو موږ چونکې چاپېرچل پروګرام دی نو د دې دپاره دا خبره کوو نو خاص توګ په دې باندې دا وایو چې یاره که دلته څوک راتل غواړي نو هغه ملګرو له پکار دي چې یاره دغه کم کلامونه وروړي نو چې په دې کې ښه انتخاب وکړي او موږ ته هغه زړه موسیقي پکار ده هغه زړه کلامونه پکار دي. ډېره مننه ملګرو نن زموږ په چاپېرچل کې څنګه چې زموږ دعوه ده چې د هرې سیمې او د هر طرف نه یو میلمه رابلو نن موږ سره د نوخار د سیمې د بدرخو د یو میلمه راغلی دی عزیر باچا ده ته هرکلی وایي. عزیر باچا په خیر حالې الله مبارک جی څنګه عزیر باچا جوړې الله کرم دی جی الله شکر دی څنګه څه ژوند کې په د سندرې نه علاوه که نه صرف هم دا سندرې وې جی دا خو زما بچپن نه شوق دی جی دا ایکټینګ او سنګینګ اور دې نه علاوه زه الکتریشین یم ښه د بجلی تارونو کې ګوتې ویلی جی سر څونه ګران کار ته کوې یار جی سر چې ته شاټ درکړی دی بس سر که وګورئ نو بجلی او دا سورونه مورونه دواړه چړل ډینجر دي جی خطرناک دي کنه جی خو د سورونو کې دی چې لکه خراب سورو چړي نو استاد به ته وکارېږي یا په خلکو بدلېږي او د بجلی کې چې غلط تارو چړي نو به ښه جټ قدر کې رو به دې غورځوي او هغه خو به تاسو هغې پوهیږئ جی بجلی به دې په خپله پوهېږي که نه بجلی غټه استاذه ده ډېر جی ډېر نو د بجلی تارونو سره چیړ چاړ مه کوه لکه په سوچ سمج باندې که سور لګولي نو هغه هم ډېر په سوچ سمج لګولي او که د بجلی تار له لاس وړل دي نو هغه هم ډېر په سوچ سمج او احتیاط سره. بالکل ته څنګه په ړومبي ځل راغلی د وی ټي خیبر پروګرام چاپېرچل ته خوشحاله یې څنګه زړه کې دې څه خبره یا څه ارمان داسې شته یره سر که زما نه تپوس کوي نو زه خو بې انتها خوشحاله یم ډېر خوشحاله ډېر شکرګزار یم د دې پروګرام اور بل د فیمید صاحب اور ستاسو او زما ملګری دی جی د زبیان نجوم لکه دوی ما سره ډېره خواري موسیقار دی که نه زموږ نن موسیقار دوی ما سره جی پرسنلي ما سره ډېر زیات مطلب خواري کړې ده زه یې ته برابر کړی یم جی ډېرې ښه کړي دي په کار هم دغسې څنګه چې دا خبره ما سر کې وکړه چې یو پروګرام ته یو سندرغاړی راځي نو په کار چې هغه څیزونه کور ښه پاخه کړي ځکه چې دلته خو موږ باندې بلا کارونه نور هم خو موږ هغې سره بیا په دې ریهرسل کې مړه ستړي کړو نن به موږ ته څه وایې ته سر بس دا یو غزل دی زما خو خپل ځانې ډېر خوښ دی امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شي جی او د دې ټکي څه دي دې ټکي دي جی چې ډېرې خبرې مې په زړه دي خو ما هېڅ او جی ملګرو د عزیر باچا نه به دغه کلام اورو دغه ډېر معتبر کلام دی او په دې باندې به خبرې اترې هم کوو د هغې نه مخکې ما ته یو څو شعرونه را یاد شو چې ما د خولو وینو او اوښکو اوبخور کړی دی ما ټول عمرې د محبت د ګلو کر کړی دی او حق خبره مې د دار په تخته هم کړې ده او په ځمکه ناست یم د اسمان سره مې شر کړی دی او زه په خوږه خوږه ټول عمر له تېروتې یم ما د خپل سر په دشمنانو هم باور کړی دی. ملګرو دغه یو څو شعرونه مې تاسو ته وړاندې کړه زموږ په چاپېرچل کې وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې نو وخلو یو وړه شاندمه موږ سره اوسئ.